السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د نون توري کې د غڼې موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. نون، غڼه، غڼه. غڼه یوه وړه خزنده ده. غڼه یوه وړه خزنده ده. غڼه څلور جوړې اوږدې پښې لري. غڼه څلور جوړې اوږدې پښې لري. غڼه په خپلو لاړو تارونه اوبي. غڼه په خپلو لاړو تارونه اوبي. غڼه د خپلو تارونو په اوبدلو سره ښکار کوي. غڼه د خپلو تارونو په اوبدلو سره ښکار کوي. زموږ په بڼ کې غڼې شته. زموږ په بڼ کې غڼې شته. د غڼې وژل وبال لري. د غڼې وژل وبال لري. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات معنا: لاړې، د خولې اوبو، د خولې لعاب. لاړې، د خولې اوبو، د خولې لعاب. اوبي، اوبدل، جوړول. اوبي، اوبدل، جوړول. بڼ، باغ، بڼ، باغ. کورنۍ دنده. د نون توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د نون توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د نون توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړې دي. لومړۍ کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. بڼ، بڼ کله چې د تورو په بڼه لیکو. بې، نون. دا 2 توري سره یو ځای کړو، بڼ کلمه ترې جوړیږي. بڼ، بې، نون. دا 2 توري چې سره یو ځای کړو، بڼ کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: بڼکه، بوڼ، ګڼل. دا 3 کلمې به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د نون توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د نون توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د نون توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې دي. لومړی کلمه یا لغات به زه درته ترې جوړ کړم، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کړئ. بې، الف، نون، ه. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو، باڼه کلمه ترې جوړیږي. بې، الف، نون، ه. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو، باڼه کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې چې د تورو په بڼه لیکل سوي دي: مڼه، ګڼم، بڼکې. دا 3 کلمې د تورو په بڼه لیکل سوي دي. تاسو به یې د لغات یا کلمې په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د نون توري کې د غڼې موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته د نون توري کې 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته 4 کلمې راوړې وې چې لومړی کلمه یا لغات ما درته ترې جوړ کړه، نورې 3 کلمې چې د تورو په بڼه لیکل سوي دي تاسو ته مو کورنۍ دنده درکړه. تاسو به یې د کلمې یا لغات په بڼه ولیکئ. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د غڼې موضوع خپل ځان سره 10 ځله تکرار کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ لیک او لوست زده کړئ.